تازه خبر روسیه وایي افغانستان ته د جنگي الوتکو د ورکولو لپاره مو لومړی ګام واخیست. روسیې څرګنده کړې چې افغانستان ته د جنگي الوتکو او پوځي تجهیزاتو د ورکولو لومړی او بنسټیز شرط د افغانستان حکومت رسمیت پیژندل دي. د مسکو په وینا تر هغه چې د کابل اوسنی حکومت نړیوال رسمیت ونه لري هیڅ ډول پوځي معامله نشي ترسره کیدای. د روسي چارواکو په وینا یوازې هغه حکومتونه چې په نړیواله کچه رسمیت لري د دې قانوني صلاحیت لري چې وسلې او پوځي الوتکې پیرو پلور کړي او بې رسمي ادارې د نړیوالو پوځي معاملو برخه نشي جوړېدای. روسیه وایي چې له افغانستان سره د هوایي ځواک برخه کې همکاري شونې ده، خو دا همکاري باید د رسمي حقوقي چوکاټ لاندې وي څو د نړیوالو قوانینو خلاف ونه ګرځي. ماسکو په دې ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې سیاسي اړیکې دوام لري، خو قانوني پوځي معاملې د رسمیت له نشتون سره تړلې بند پاتې نه دي. افغانستان تیرو کلونو کې د روسي تجهیزاتو کارولو تجربه لرلې او د پخواني حکومت پر مهال یې له روسیې څخه پوځي هلیکوپټرې ترلاسه کړې وې، خو له 2020 کال وروسته دا لړۍ ودرېده. شنونکي وایي که نړیوال رسمیت تامین شي افغانستان د پوځي تجهیزاتو په برخه کې له روسیې سره پراخې معاملې ترسره کولی شي، په ځانګړي ډول د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره. خو د نړیوال رسمیت موضوع لا هم له سیاسي او ډیپلوماتیکو خنډونو سره مخ ده او تر هغه پریکړه شونې نه ده چې د پوځي مرستو بحث هم مبهم پاتې کیږي. روسیه زیاتوي چې هر ډول نظامي همکاري باید د نړیوال امنیت، سیمه ییز ثبات او د وسلو د ناقانونه لیږد د مخنیوي په چوکاټ کې ترسره شي. قدرمنو لیدونکو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور شیر کړئ.